آیا باور کوئ په نړۍ کې یو داسې ځایونه شته چې خلک خپل مړي په ځمکه کې نه ښخوي بلکې د غرونو په دیوالونو یې ځړوي؟ راځئ دا عجیب راز یو ځای وڅېړو. یو ځل بیا تاسو ته په افغان میډیا ټي وي کې ښه راغلاست وایم. دا قبرونه چیرې دي؟ دا عجیب دود تر ټولو په چین بو قوم کې لیدل کېږي. هلته به ته ووینې تابوتونه د غرونو په لوړو دیوالونو ځړول شوي وي، ځینې خو سلګونه متره لوړ وي. دا دود څو کاله پخوانی ده. دا دود تر 2000 کلونو پورې پخوانی ده. د چین بو قوم خلک دا کار کول. اوس دا دود تقریبا ختم شوی، خو آثار یې پاتې دي. پوښتنه پیدا کېږي ولې مړي ځړوي دوی؟ دا تر ټولو جالبه برخه ده. اول اسمان ته نږدېوالی. دوی باور درلود که مړي لوړ ځای کې وي روح به یې اسمان ته ژر ورسیږي. دویم د حیواناتو څخه ساتنه. په ځمکه کې ښخ مړي د حیواناتو له خطر سره مخ وي او په غرونو کې خوندي وي. دریم درناوي او عزت لپاره لوړ ځای زیات احترام. دا د هغوی د کلتور یوه مهمه برخه وه. دوی دا کار څنګه کوو؟ دا تر ټولو لوی راز دی. ځینې خلک وایي د رسۍ په مرسته به یې پورته کول، او ځینې وایي پخوا به غرونه ټیټ وو وروسته لوړ شوي وي، او یا د لرګیو پلټفارونه به یې جوړول. خو تر اوسه 100% ثبوت نشته. که تاسو پوهیږئ په کامنټ کې حتما ولیکئ. دوی تابوتونه له څه جوړوي؟ د دوی تابوتونه له څه جوړ دي؟ اکثره له کلکو لرګیو جوړ شوي. ډېر کلونه تیر شوي خو لا هم ځینې سالم پاتې دي. ولې دومره ویرونکي ښکاري؟ د غرونو په منځ کې ځوړند تابوتونه، خاموش او زاړه ځایونه، ځینې نیم مات شوي. دا ټول ځای ته یو رازناک او ویرونکی احساس ورکوي. په اوس وخت کې د دې ځای حالات څنګه دي؟ دا ځایونه اوس د سیلانیانو لپاره مشهور دی. د تاریخ یوه مهمه برخه ده. خو ځینې تابوتونه د وخت له امله خراب شوي او ځینې پاتې دي. عجیب حقیقتونه دا دي ځینې تابوتونه لا هم نه دي ښکته شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دقیقاً څنګه پورته شوي. دا د نړۍ له عجیب ترینو دودونو څخه ګڼل کېږي. موږ او تاسو باید شکر باسو چې الله تبارک وتعالی موږ مسلمانان پیدا کړي یو او بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې راوړي یو. راځئ په خپل حال په خپل اسلام دین باندې شکر وباسو. دا و د نړۍ هغه عجیب قبرونه چې لا هم خلک حیرانوي. که دا معلومات درته جالب وو، ویډیو لایک او یو ښایسته کامنټ هم وکړه او چینل سبسکرایب کړه تر څو نور ویډیوګانې اپلوډ کوو. اول لیدونکی تاسو اوسئ.